इस वक्त रात के करीबन 2 बज रहे, एक बहन ने मुझे कॉल की कि मेरी फरियाद हाथियान ताने पे ये शेरगढ़ के अस्सलाम वालेकुम ज़ैम नवीद इंसाफियन। वही इस वक्त रात के 2 बजे है और गरचीमा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक लड़के को इंसाफ दिलाने शेरगढ़ पहुंच गया है। द अल्लाह मुसलमान अवल ताला इजाज़त दा चादर कड़े दे ची तप्रदी जनाना राउबास और दशपी 2 बजे उसरा इंटरव्यू कवा दा वो पुख्तो की निश्ता तो पुख्तो по माशिरा के खुदा निश्ता नमल करो हज़गरची मता सुख पे जनी पर सोशल मीडिया बंदी गलखोर मशहूर दे सौर दिमाग के आगे पुख्तनों पसी डेरा दे बदी हुए लेकिन पुख्ताना 2 नंबर दी पुख्ताना दासी दी हम पदे डिस्ट्रिक्ट के जिला मर्दान लोनखल काटलंग इलाका की दला दी पुख्तनों खवाल वरगला चित्त पुख्ताना संग गया दे पुख्ताना 2 नंबर दी खुबार हाल पता न लगी जिद्दत समसला दत तकलीफ थे दे लाड पिशावर न यो जनाना रावड़ दलते पहातियानों की गुजकड़ा चिदलता इंसाफ न मिलावी गया दा पुलिस दी दियो दा चल दे अजीब खबर दा खबरे देता सुदा वीडियो को خپل بیٹک خپل سره زرا واستلم دا غینه پس د ماتل چې زبتا سره کویدن وادو کم چې د ما سره خپل جسمانی تعلقات جسمانی مطلب تاسو کوم جسمانی تعلقات یا ته استعمال شوی دا تاسو اوریدل دا د سوالونه دي د دې زنانه ده خو دې زنانه تم دا پته نه و چې ما چاته مطلب کدی ته دا پته وي چې یو داسې بې غیرته او مال راځي یو داسې انټرویو وانه اخلي نو کېدای شي دې نه وي اخیستې ځکه چې هغه یو ځل وشرمېدله په ټیک ټاک باندې موږ دا نه وایو چې لږ ته ګناه نشته لږ ته به بالکل ګناه دا ګناهګار دی خو اصغرچي مته چې دا زنانه څنګه وشرموله په دویمه پیره داسې دې سره نه پکار تا پکې پښتانه جرګمار هم یاد کړه موږ د شیرګړ علاقې جرګمار ښه پېژنو الحمدلله ښه پښتانه خلک دي تا پکې هغه هم یاد کړه چې دوی داسې که یو پولیس ملزم له دغه راوړه دا روټۍ وله راوړه دی له داسې عجیبه خبرې کوي ته نو پښتنو خویندو میندو چې کله تاسو ته څه مسله راځي نو اصغرچي ما صاحب ته کال کوئ تاسو ته به د شپې 2 بجې حاضري همدا قسمه بېعزتي بدله درکوي تاسو واورېدل همدا قسمه بېعزتي بدله درکوي نو اول خو زه اصغرچي ما ته چې ته د اصغرچي ما ته زه یو تپوس تنه کوم چې ته د خپل ویورز دپاره د خپل روزګار دپاره تا پردۍ زنانه بېعزتې کړې تا پښتانه یاد کړه موږ څه ونه ویل خیر دی تا اوس په زنانه ورپسې راواخیستله تا زنانه رابار کړې دا ګاډی موږ پېژنو چې دا ستا دی تا په دې موټر کې راوړه او تا دغه تاتیانو چوکۍ مخې ته کوز کړه بې غیرته که دا ستا زنانه شي ته به داسې وکړې د شپې به 2 بجې راپاسې او ته به ووایې چې ورشه یو میډیا والا راغلی دی هغه داسې انټرویو سره وکړه نو پښتنو تاسو واورېدل اصغرچي ما صاحب د ده سبسکرایبر چې کوم دي هم دا پښتانه دي بل څوک نه دي اوس دی په پنجابۍ کې لګیا دی په دغه کې اردو کې او دی وایي چې اوس یې پنجابیان هم واوري پښتانه خو یې دلته بېعزته کړه خو اوس د خیره سره پنجابیانو ته هم ښایي او زنانه یې هم دله وښودلې پنجابیانو ته چې موږ داسې یو پښتانه داسې کارونه کوي که تر اوسه پورې تاسو انصاف پی کې ټي وي نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن هم پریس کړئ